بګرام هوایي ډګر د ټرمپ له خوبه د افغانستان تر روان حقیقته پورې. په وروستي سفر کې چې ټرمپ انګلستان ته وکړ، هغه یو ځل بیا د بګرام د هوایي ډګر یادونه وکړه او ادعا یې وکړه چې امریکا باید دا مهمه اډه بیرته ونیسي. بګرام چې شاوخوا 50 کیلومتره د کابل له ښار څخه لرې پروت دی، د کلونو لپاره د امریکا او ناټو د عملیاتو زړه و. تر دې وړاندې هم دا ځای څو ځله د لویو قدرتونو ترمنځ لاس په لاس شوی دی. د شوروي اتحاد د شتون پر مهال همدا ځای د مسکو پوځي عملیاتو مرکز و. د شوروي له وتلو او د کورنیو جګړو په کلونو کې دا اډه د بیلابیل افغان ډلو ترمنځ لاس په لاس شوې ده، تر هغې چې د سپټمبر 11 پیښو وروسته د امریکایي ځواکونو تر ټولو مهمه پوځي اډه وګرځېده. وروسته له هغې چې طالبان بیا واک ته ورسېدل، امریکا په 2021 کال کې د جولای په میاشت کې په ډېرې بیړې سره دغه اډه تخلیه کړه او د پخواني حکومت له نسکورېدو وروسته بګرام هم د افغانستان د نورو برخو په څېر د طالبانو تر واک لاندې راغی. د بګرام اهمیت یوازې تیر وخت ته نه محدودیږي. د اسیا په زړه کې ستراتیژیک موقعیت او له چین، روسیې او ایران سره نږدېوالی د هر پوځي قدرت لپاره جالب حقیقت دی. د دې اډې له ځانګړتیاوو څخه یو هم د دې اډې پراخه رنوې یا د الوتکې د کېناستلو او الوتلو ډګر دی چې درنې الوتکې پرې پورته او ښکته کېدلی شي. په سیمه کې ورته ځانګړی حیثیت ورکړل شوی دی. همدا ځانګړتیاوې دي چې د امریکا په سیاسي سیالیو کې نوم بیا راژوندی کړی دی. خو د دغو جذابیتونو ترڅنګ د نن ورځې واقعیتونه ټرمپ او بل هر سیاستمدار ته په ډاګه کوي چې د بګرام بیرته نیول یوازې د انتخاباتي شعار تر کچې محدود دی. طالبان چې اوس د افغانستان حاکمان دي څرګنده کړې ده چې هیڅ بهرنی هیواد په ځانګړې توګه امریکا ته به د پوځي حضور اجازه ورنه کړي. موږ دوی ته دا خبره وریادو چې تاسو باید افغانستان هم درک کړئ، افغانان هم درک کړئ او تر ټولو مهمه دا چې اسلامي امارت او مسؤلین هم درک کړي. که اسلامي امارت له بهرنیو ځواکونو سره د موجودیت تعامل کولای، هغوی منلای، بیا دا 20 کاله قربانۍ د پلکونو شهیدان د څه دپاره. که چېرته افغانانو د کوم نظامي ځواک حضور په افغانستان کې منلی نو پخواني شوروي اتحاد به یې منلی وای. دا دومره هجرتونه او کړاوونه به یې نه ګالل. که افغانانو بهرنی حضور منلای نو د امریکا او د ناټو او ورسره د 500 اشربانو هیوادونو حضور به یې منلی وای. د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان ټول ولس د افغانستان په 1 انچ ځمکه باندې هم بهرنی نظامي حضور نه مني. دا خبره دی جمهور رئیس ټرمپ هم د زړه په غوږو واوري، نور هیوادونه دې هم واوري چې موږ تعامل کوو، خو سیاسي تعامل کوو، ډیپلوماتیک تعامل کوو، اقتصادي تعامل کوو، د چا په نظامي حضور باندې په افغانستان کې اصلا خبره هم نه کوو. نو ټول دنیا ته دا اطمینان ده چې په ټول افغانستان کې یو نظامي فرد هم د کوم هیواد وجود نه لري. او تعجب کوو چې په اوسنیو پرمختللو وسایلو کې، په اوسنۍ دنیا کې څنګه دومره لوی خبرې په داسې شکل باندې کېږي چې معلومات ورته ډېر کم وي. لہذا دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. له همدې امله د بګرام د بیا رانیولو هر ډول هڅې په اصل کې د یوه لګښت لرونکې او له خطره ډکې جګړې د پیل معنا لري. له بلې خوا د امریکا کورني شرایط هم لوی خنډ دی. د 20 کلونو جګړې وروسته د امریکا خلک نور اوږدمهاله پوځي مداخله نه غواړي. نظرپوښتنې ښیي چې د دغه هیواد ډیری وګړي باور لري چې د افغانستان جګړې ارزښت نه درلود او د ځواکونو وتلو ته یې هرکلی کړی دی. بیرته هماغه میدان ته ستنېدل په داسې حال کې چې د خلکو پام د چین سره په سیالۍ، کورني اقتصادي بحرانونه، د روسیې او انزویلا سره په احتمالي کړکېچونو متمرکز دی. ناشونې ده چې د ولس ملاتړ ترلاسه کړي. حتی که د طالبانو او د عامه افکارو مخالفت هم له پامه وغورځوو، د دې اډې د بیا رغونې، ساتنې او د امریکایي ځواکونو د استولو لګښتونه سرسامونکي دي.
بیرته افغانستان ته ورننوتل کولای شي د واشنګټن اړیکې له سیمه ییزو قدرتونو لکه چین او روسیې سره ډیرې خرابې کړي او په نړیواله کچه زنځیري غبرګونونه رامنځته کړي. امریکا هم د اوس په اروپا او لاتینی امریکا کې له لویو ننګونو سره مخ ده او دا لرې خبره ده چې راتلونکی حکومت وغواړي خپلې محدودې سرچینې د ټرمپ د نوي خوبونو لپاره په افغانستان کې ولګوي. بګرام بې له شکه چې د اوږدې جګړې یو سمبول دی او نوم یې لا هم په جیوپولیټیک محاسباتو کې ځانګړی ځای لري، خو اوسني شرایط ښیي چې د دې د بیرته رانیولو خبرې تر ډیره د تبلیغاتي او سیاسي فشار وسیله ده، نه د عملي پلان خبرې. له بلې خوا طالبان پر خپل پوځي استقلال ټینګار کوي. د امریکا خلک له جګړې ستړي شوي دي او نړۍ داسې پړاو ته ورداخله شوې ده چې په لګښتونو ولاړې هڅې تر هر وخت ډېرې تر پوښتنې لاندې راولي. له همدې امله ویلی شو چې د ټرمپ ادعاوې ښیي چې په مجازي فضا او رسنیو کې غږ پورته کړي، خو په واقعي ډګر کې به ناشونې وي چې له شعارونو پرته بل څه لاسته راوړي.